کندهار د معاصر دور په درشل کې د بیارغونې په برخه کې تر ټولو ولایتونو مخکې دی. بیارغونه یې ژوندۍ ده او د خصوصي سکتور په مټ له تصوره پورته کارونه سوي دي. خلکو ته خدمات ترسره سوي او په عصري شکل ښارګوټي جوړ سوي دي. عینو مینه د کندهار د معاصر دور تر ټولو مهم ښار دی چې دغه ولایت ته د عصري او پاک ښار نوم ورکړی. راځئ نن د عینو مینې پر ښار خبرې وکړو. ځانته یادګار لرو ځانته یادګار لرو موږ لوی کندهار لرو دی د میرویس خان ټاټوب د احمد دستار لرو د احمد دستار نوې د عینو مینه نوې د عینو مینه دا د پښتنو مینه هر څوک چې د ځان بولي دا د هغو مینه دا د د روهي نیوز درنو لیدونکو له کندهار څخه زما قدرتالله رضوان سلامونه او نیک هیلې ومنئ. قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ ځانګړی راپور مو په کندهار کې د اسیا په کچه تر ټولو ښکلي ښارګوټي عینو مینې باندې دی. که غواړئ چې د عینو مینې په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه راپور راسره ووینئ. عینو ښار د لرغوني کندهار په معاصر دور کې تر ټولو بهترینه پروژه ده. دا پروژه د اسیایي ملکونو په کچه بېسارې بلل کیږي او د خلکو د ژوند د عصري کولو لپاره پکښې ټول امکانات برابر سوي دي. دغه ښار په 100,000 جریبه ځمکه کې په 2 فازونو کې جوړ سوی. لومړی عینو مینه، دوهم عینو مینه. دا چې ولې عینو مینه جوړه سوې په اړه یې د عینو مینې د اپکو کمپنۍ مسؤل رحمت الله دلسوز معلومات راکوي. تقریبا په 2003 کال کې یا په 2 کال کې د څو تنو با احساس هیوادوال لخوا څخه داسې یو فکر او ذهنیت پیدا سو چې په افغانستان کې مځکې موجودې دي خو خلک بیا هم بېکوره دي. مځکې موجودې دي خو خلک بیا هم بیکاره دي. نو د همدې ذهنیت په اساس باندې څو هیوادوال چې په هغه کې کرزی صاحب محمود کرزی صاحب دوی دا تصمیم ونیوی بیا د افغانستان د وخت حکومت دغه وخت چې حکومت دغه سره دا مشوره وکړله د هغه څخه په قانوني اصولي ډول باندې د مځکې غوښتنه وکړه چې دغه اوسنۍ عینو مینه دغه مځکه په یو وخت کې دا د وزارت دفاع پورې مربوط وه. بیا وزارت دفاع ښاروالۍ ته ورکړی. ښاروالۍ بیا د کندهار ښاروالۍ بیا په یو وس کې بله مځکه ورکړې وه چې دا ښاروالۍ بیا داوطلبۍ ته واچوله. په دې کې څو شرکتو یا څو نفرو ګډون وکړي او نو بیا اپکو شرکت چې و اپکو کمپنۍ د دې مځکې ګټونکي سوله په قیمت باندې 100,000 جریبه په 6 میلیونه ډالر باندې په درې قسطه باندې هغه پیسې وخت په وخت باندې په درې قسطه تحویل سولې. نو بیا د دوی کار شروع کړي. رښتیا هم د خلکو ضرورت هم نور هیوادوال د باندې څخه هم راغله. د دې موږ ته اکثره کورنۍ په خپل فامیل کې او هغه کور چې دوی مخکې درلودی سره تنګ ونه ځایدل ځکه هر کور غټ سوی و. پخوا به یوازې یو پلار اوس یې 15-16 زامنو هر فامیل کور ځان ته و. نو بیا اکثره خلکو څه پیسې چې درلودې یا پخواني کورونه خرڅ کړله ځان دپاره دلته پر نوي معیار سټنډرډ نړیوال سټنډرډ باندې برابر چې ضرورتونه ټول پکښې مراعات سوي وو. کورونه یې مځکې رانیولې. هر چا په خپل فکر باندې د اصولو مطابق هغه کوم اصول چې اپکو کمپنۍ د ښاروالۍ د غوښتنې سره سم ورته ایښي وو په هغه اساس باندې کورونه یې مار شول او دا سلسله لا جریان لري. د کورونو عصري سیستمونه او هر څه ته اسانه لاسرسی د دغه سیمې د خلکو خوشبختي یادیږي. په عینو مینه کې سره له دې چې امکانات پراخ دي او اوسیدونکي یې استفاده ځینې کوي
مسؤلین یې وایي د سټینډرډ خدماتو لپاره پر نورو سهولتونو کار کوي. 100,000 جریبه مځکه ده، په دې کې دغه د ژوند ضرورتونه او اړتیاوې دا ټوله مراعات شوي دي. سړکونه پاخه دي، سایډ واکونه یا پیاده روونه پکې شته، کانالیزاسیون د بدرب سیستم دا پکې شته چې هغه زموږ اکثره ښارونه اوسنی مشکل یې دغه دی چې د بدرب یو سم سیستم نه لري. دا پکې مراعات شوي دي او سټنډرډ معیاري نړیوال د اوبو پاکه شبکه پکې شته، د برق پکې شته. نور نو هغه د ژوند ضرورتونه لکه مکتبونه، مدرسې، جامعګانې، مساجد د لوبو میدانونه، د فوټبال، د کرکټ غټ میدان پکې شته چې هغه تقریبا نړیوال معیار باندې دی، یو نړیوال میدان دی. یو وخت د نړیوال لوبو دپاره موږ او تاسو ژوندي استعمال شي. نو دغه ضرورتونه ټوله پکې شته. د بزنس ساحه، مارکیټونه پکې شته. په هره ساحه کې چې کورونه دي د هغه ساحې دپاره بیا خاص د هغه خلکو د ضرورت لپاره دوکانونه یا مارکیټونه په نظر کې نیول شوي دي، ځکه چې څوک یو ځای ژوند کوي هلته د تعلیم ضرورت ډېر شته چې تعلیمي مراکز موجود وي، مساجد موجود دي او دوکانونه موجود دي. دا زموږ ته هغه لومړنۍ غوښتنې دي. نو دا پر هغه اساس باندې په مختلفو ساحو باندې بیا د هره برخه ویشل شوې ده. بعضې 500 متره دي، بعضې یو جریبه دي، بعضې 300 متره دي. دلته د هیوادوالو د هر یعنی د چا ژوند چې که متوسط وي، که ډېر لوړ وي، که کښته وي، د هغو د غوښتنې مطابق مځکې او پلاټونه یا نمرې شته او هغسې ډول کورونه خلکو جوړ کړي دي. د اپکو کمپنۍ مسؤل داینو مینی د رهایشي، تجارتي او نورو سیمو په اړه وایي چې په دغه ښارګوټي کې 38% ځمکه، سړکونه، سرسبزي او عامه خدماتو لپاره ځانګړې شوې ده او پاته نوره ټوله ځمکه کې رهایشي او تجارتي ساحه ده. سړکان خو ډېر دي، خو دا ټوله پلان چې جوړ شوی دی اوس سړکان زموږ سړکان ډېره برخه پاخه شوي دي او یو لږ برخه چې ده هغه باندې کار شروع دی. په دې کې تقریبا 38% مځکه د عینومینې د سړکانو، د سرسبزیو، د عامه خدماتو لپاره مصرف شوې ده. که موږ تقریبا حساب ورته وکړو 38% هغه پاته مځکه چې ده د 38% څخه خواته هغه رهایشي او د بزنس ساحه ده او نوره چې ده د 38% دا خدماتي ساحه ده. په دې کې سړکان شامل دي، ځنګلونه شامل دي چې باغونه دي پکې، مثال نور تعلیمي مرکزونه، دا ټول پکې شته. په دغه ښارګوټ کې له وړکتونه تر پوهنتونه زده کړې کیږي، له دولتي ښوونځیو نیولې ان تر خصوصي پوهنتونونو پورې په دغه سیمه کې د خلکو اولادونو ته زده کړې زمینه برابره ده. همداراز په عینومینه کې به د کندهار اداري، ډیپلوماټیک او زراعتي کمپلیکسونه جوړیږي چې خلک به وکولی شي ټول دولتي کارونه پر یوه ځای خلاص کړي. د دولت لپاره، د ولایت لپاره د کندهار تقریبا 43 یا 42 امریتونه او ریاستونه دي. یوه ساحه ورته جلا شول چې په دې ساحه کې د ټول ریاستو امریتو لپاره د دوی په اندازه مناسب د دوی د ضرورت په اساس مځکه جلا شوله. هر ریاست، بعض ریاستونه اوس فعاله شوي دي، بعضې د اعمارو ساختماني چارې جریان لري، بعضې اخته شروع به شي. نو د آینده لپاره دا پلان دی چې ټوله ریاستونه د ولایت په شمول که امریتونه دي که ریاستونه دي دلته به راسي. دلته به بیا دا ضرورت نه وي لکه اوس چې ستا یو عریضه په لاس کې د ښار په یوه برخه کې یو دفتري کار دې خلاص کړي، امضا وسول، بیا چې بل سر ته رسمیت در باندې ختم شي. بیا به په دغه یوه ساحه کې که ولایت دي، که نور ریاستونه دي، که بانک دي، کار څه دي، عریضه دې په کار په 2 ساعته 3 ساعته حتی تر غرمې پورې به دې په ټولو ریاستو کې که ستا ضرورت وي، که دا ستا عریضه سلسله مراحل ولري، په نورو ریاستو پورې اړه ولري، نو ستا عریضه به خلاصېږي، وخت زیات به بیا نه وي. ډیپلوماټیک ساحه هم شته، په هغه کې بهرنۍ مؤسسې دي، بهرنۍ کنسلګرۍ دي، هغه په پلان کې شته چې اوس تقریبا پر هغه باندې تر یوه اندازې کار شروع دی. هغه خبره وزارت خارجي دوی سره شریکه شوې ده، د ولایت سره شریکه شوې ده او زراعتي کمپلیکس دی. په هغه کې هم دا زموږ ولایت یا په عمومي ډول زموږ افغانستان خو ډېره برخه زراعت دی او زموږ ضرورت هم زراعت ته ډېر دی. نو په هغه ساحه کې زراعتي کمپلیکس دی، په هغه کې به د نباتاتو، نشونمو، د مځکې ټیسټ و، هغه زموږ د بزګرانو ضرورتونه چې موږ تر اوسه پورې د یو مرض تشخیص نشو کولی یا که وغواړو یو اصلاح شوي تخمونه نشو پیدا کولی، انشاءالله هغه مشکل به دلته حل وي. پر هغه باندې کار شروع دی، عملاً جریان لري.
د عینو مینې دواړې برخې په منظم شکل جوړې شوي خو دوهمه عینو مینه په طبیعي ډول بهتره بلل کیږي. دومه عینو مینه یا اول عینو مینه یوه عینو مینه ده، خو دا په لومړي قدم کې اول دغه عینو مینه خلکو چې مځکې رانیولي دي خلکو آباده کړې ده. په دومه عینو مینه کې ډېر ساختماني چارې جریان لري. بعضې ساحې چې تر اوسه پورې دښتونه دي هغه خلکو ډېره برخه خلکو رانیولي دي د خلکو دي، نو په خلکو پورې اړه لري. اکثره برخه روان دي یا راځي، نوې نوې نقشې جوړېږي. هر کال که تاسې وګورئ د تېر کال په پرتله سږ کال هلته ډېر تعمیرات جوړ شوي دي، د هغه بل کال په پرتله پروژ کال تېر کال ډېر تعمیرات جوړ شوي وو. دا سلسله جریان لري. بعضې ساحې هلته خدماتي ساحې شته چې موږ د مدارسو دپاره د مکاتبو دپاره نور داسې د کلینیکو شفاخانو دپاره مځکې ورکړي دي. هغه خو نو یو سلسله یو څه اوږده ده چې هر څوک پنډ و پیسې و تخصیص بودیجه ورته پیدا کوي، هغه هم امید شته چې هغه هم شروع شي. هلته دا د غرو اوبه موږ راجمع کړي دي، یو بند مو ورته جوړ کړی دی چې دغه اوبه دلته ودرېږي او خپله د مځکې اوبه چارج کړي او واټر لیول زموږ د کښته نه شي. دا په دې خاطر یو خو هغه اوبه چې دي چې راځي سیلابي شکل ورکوي کورونه وړي، او بل ګټه بیا دا چې د کورو مخنیوی د کورو د سیلابو مخنیوی به شوي. بله ګټه بیا دا چې زموږ پر اوبو به تاثیر وکړي، زموږ د مځکې اوبه به وچېږي نه، اوبه به بې ځایه نه ځي. نو هغه هر کال ډېرې اوبه په هغه کې جمع شي، په بارانو کې جمع شي، په ژمي او په پسرلي کې جمع شي. بیا کله کله خو زموږ کلونه داسې آباد چې کله بیا نه آباد داسې پېښ شوي چې بل کال ته لا پاتې شي. د دغو جګو غرونو په منځ کې د داسې ښار جوړول کومه کوچنۍ خبره نه ده. په دغه ښارګوټ کې د نړۍ د ډیرو عصري هیوادونو نقشې پلي شوي او ډیزاینونه یې له بهره راوړل شوي دي. عینو ښارګوټی اوسمهال د میلو لپاره د حوزې په کچه د تفریح مرکز بلل کیږي. په دغه ښارګوټي کې د ښځو او نارینه‌و لپاره لوی پارکونه جوړ شوي او خلک پکښې تفریح کوي. Antara Kraski كشاك هكا صفات هذا طرف كيف راح تقرب بالسويس كشاك تاخير والبيان ناکام. عینو مینې ته د کندهار علاوه د نورو ولایتونو څخه هم خلک راځي او دلته نه یوازې د ورځې بلکې د شپې هم بانډارونه کوي. ډېر کسان چې و په کندهار کې چې مخکې د جمعې په ورځ به د تفریح دپاره داسې خاص ځای نه موجود. عینو مینه د ټولو کندهاریانو دپاره دی یا د ټول هیواد دپاره د تفریح مرکز دی. د جمعې په ورځ په خاص ډول په نور ورځ په عام ډول ډېر کسان راځي. د فوټبال میدانونه شته، د کرکټ شته، او پروژه کې په خاص ډول د ماخوستن د لمانځه تر اوسه وروسته بیا تر پیشنمي تر وخته پورې ټورنمنټونه جوړېږي چې نندارچیان ډېر په اندازه او په ډېر شمېر ورته راځي. لوبې کېږي. د ځوانانو دپاره هم یو بوختیا ده او په ضمن کې د هیواد دپاره هم یو لاسته راوړنه ده. ځوانان هم د نورو فاسدو بدو اعمالو سره ګرځي، د هغو دپاره هم یو دلچسپي ده. عینو مینې ته خپله د میلې لپاره راغلی یم. عینو مینې ډېر ښایسته ځای دی، څلور ساعته امنیت ور څه سم دی. د میلې لپاره ښه پارکونه ښه ځایګیان پکښې کې دي. یوه د ورځې ستا میله د څلور ساعته میلې د کندهار په ولایت کې د ټول افغانستان په ساته داسې د پارکو د منظرو ځای نه دی جوړ شوي لکه په افغانستان کې چې عینو مینې جوړه شوې. لوبې میدانونه شته، کرکټ، فوټبال، نور داسې ورزشي سامان هر څه دلته په عینو مینه کې میلاویږي. نوم نورعلي دی. زه دلته د پرچون دوکان کوم، نو دلته سوداوي هم سمې دي، امنیت هم سم دی، خلک هم مثال داسې تعلیم یافته خلک دلته زیات اوسېږي او ډېر خلک دلته اوسېږي. د جمعې په ورځ بیخي راشي، په دا خاطر راشي چې امن دی دلته، ډېر امن دی. د عسکرو هم ښه وضعیت ورسره کوي. خلک هم مثال دا تنګول نه کوي چې د چمني څخه ولاړ سي بله څخه ولاړ سي بله، ښه بس منظم ځای دی. دلته د نورو ولایتو خلک هم شته، هم تجاران شته،
اوم مثال د حکومتي خلک شته اوم رایچه خلک شته اوس کوچني کورونه جوړول ته پای ته جوړ شوي دي دا بیا اکثره د غریبانه خلک پکښې کېږي په کرایه ورکوي په 2,000 افغانۍ په کرایه دفتر والا ورکوي نور داسې اکثره کورونه شته مثال نمرې خلکو رانیولي د غریبانانو خلکو رانیولي دي ځایونه پر جوړ کړي کورونه پکښې شته تجاران هم شته غریبانان هم شته داسې نه چې اوس مکمل عینو مینې ده بالا تجار پکښې کړي غریب نه پرېږدي یا غریبانان هم پکښې کړي تجاران هم پکښې کړي هر یو کولی شي ځان ته مځکه جوړه کړي کور جوړ کړي مځکه رانیسي د فوارو مختلف ډیزاینونه د سیمې د خلکو او سیلانیانو پام ځان ته راړولی دي دا فوارې اکثره د اروپایي هیوادونو او متحده ایالاتو په نقشو کې جوړې شوي او د دغه ښارګوټي متمدن کولو ته یې لاره خلاصه کړې ده لوی مسجدونه او دنګ منارونه د عینومینې د اسلامي ډیوې د روښانه کولو موقعیتونه دي دلته په زیات شمېر مسجدونه په ښه شکل جوړ شوي دي د لوبو لپاره په عینو ښارګوټي کې بېلابېل ځایونه جوړ شوي دي خو د کرکټ دغه لوبغالی د هند هیواد په مالي مرسته جوړ شوی دی چې د دې ولایت ځوانانو ته یې د لوبو کولو ښه زمینه برابره کړې ده دا د عینومینې هغه دروازه ده چې دغه ښارګوټی له عمومي ښار سره وصل کوي دا ساحه په ډېر سټنډرډ شکل رغول شوې او د مارکیټونو ترڅنګ د خلکو د ناستې لپاره هم بېلابېل ځایونه جوړ شوي دي د روهي نیوز درنو لیدونکو په دې هیله چې د عینومینې په اړه مو دغه ځانګړی راپور د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر بیا م پر لوی الله سپارم ښې چارې ولرئ ځان ته یادګار لرو ځان ته یادګار لرو موږ لیکندار لرو دی د میرویس خان ټاټوب د احمد دستار لرو د احمد دستار نوې د عینو مینا نوې د عینو مینا